پرون روانم په بازار کې مې سودا کوله د شا د غاړې مې دا ګسه و ګوډه بېده مخ مې ورته وکړو په یو لاس زما نظر پرېوتو زما د مخ د تاوېدو سره لاس وړچېده لکه موچی چې د ګبین د پاسه ورفېږي زما د مخ د تاوېدو سره لاس وړچېده لکه موچی چې د ګبین د پاسه ورفېږي لاس د توري ناظم د ښځې وزې وپېژندم لاس د توري ناظم د ښځې وزې وپېژندم چې ګاونډیان زموږ په 2012 کې وو بونه یې زیړه شو شونډې میږي میږي شوې په رپېدلو شونډو یې ما نه تپوسونه وکړل بیبي دې څنګه ده او تاسو اوس په کوم ځای کې د دغه سوال جواب مې ورکړ خو حیران شوم ورته بیبي جي تاسو په داسې حال کې داسې وینم ستاسو بنګلي کورونه ګاډي جایدادونه څه شو ستاسو د نوم خو په ټول کلي کې چرچا خوره وه توري ناظم درله طلاق درکړه که څه چلو شو ما ته یې ویل نه الله دې نه کړي خو قصه داسې وه ما ته ویل نه الله دې نه کړي خو قصه داسې وه ستاسو د تلو نه پس توري ځان له بارګین کوله وکړو کاروباري و ښه پیسه یې پکې وګټله خو څه موده پس په نشو باندې راواوړېدلو آیس پوډر یې دومره زیات کړه چې تپوس مه کوه د پلار نیکه ګټلې مال یې پکې ټول وبایلو کورونه لوټ شو د کرۍ په کور کې ژوند تېروم سهار راوځم بچو له مې خیرات وغواړم ماښام چې لاړه شم تورې راته په ور کې ناست وي چاړه ور سوي او د غېږ نه مې بچی وتښتی ما ته وایي شابه پیسې راکړه چې پوډر پرې راوړم د خدای په کړو که پکه یم چې څه وکړم چې پیسې ورکړم نو ځوانۍ ته پتیلې ووهي چې پیسې نه ورکړم نو بیا راله بچي حلالوي ما چې دغه خور د اوښکو چفې ولیدلې هیله مې وکړه دا څو کرښې مې پې ولیکلې مطلب مې دا نه دی چې زه دې پې خفه کړمه څوک غرض مې دا دی چې پوډرو ته دې نه کښېني څوک بیا به تورسرې په بازار کې خیراتونه غواړي او د پوډر په پوڼۍ به خپل بچي حلالوي او د پوډرو په پوڼۍ به خپل بچي حلالوي ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ خپرونه ده غزلزار او زیم غازی نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ ټول عمر دغه هڅه او کوشش کړی دی چې خلک والان تاسو سره معرفي کړو د هغې ژوند وپوښتو او شعرونه دې وورو په نننۍ خپرونه کې موږ سره یو داسې شخصیت ناستې کوي چې تاسو ټول یې پیژنئ بلا پروګرامونه موږ سره شوي دي د هغې د پیژنګلو د ټولو نه لویه وجه دغه ده چې د هغې نظم چې کم دی په هغې کې چې کومه د غریبۍ دغه منظرکشي او د ژوند دغه منظرکشي د حقیقي ژوند چې کوم هغې پکې پیش کوي نو زما په خیال داسې څوک هم نشي ښاغلی جاوید نادان صاحب چې د باجوړ د سیمې سره تعلق ساتي پېښور کې ژوند کوي نو جاوید نادان صاحب تاسو ته په دې خپله خپرونه کې هرکلی هم ویم مینه ژوند څنګه روان دی او کال پس ملاقات کېږي نو لږ معمولي غوندې مختصر خبره وکړئ بیا به کلام السلام علیکم غازي نادان صاحب لکه تاسو خو په خپله دغه زما پېژنګلو ورڅه وکړه ستاسو سره دومره مینې ډېر یو جهان مننه باقي تا سره د الله ښه وکړي چې دومره رالې موږ ته کېناستې ځکه چې موږ دومره غټ لیکوال خو نه شي یو سړی موږ له راشي دومره راته کښېني خو زه دا ستاسو خپل نظر دی یو 2 شعرونه 3 د غزل نه مخکې چې ما نظر انداز کړلو پښتون په زندګۍ کې چې ما نظر انداز کړلو پښتون په زندګۍ کې نو د چرته ونه کړلو سکون په زندګۍ کې ډېر زبردست مننه چې ما نظر انداز کړلو پښتون په زندګۍ کې نو د چرته ونه کړلو سکون په زندګۍ کې او په تیره زندګۍ کې مې زړه ښه زرې زرې شو الله خبر چې څه به وي راتلونکي زندګۍ کې مننه او غزل دی چې داسې دی چې د څه په وجه چې موږ پرېښودو علم شاته د څه په وجه چې موږ پرېښیو علم شاته هغه مې وسېزه ملګرو د قلم شاته ډېر د څه په وجه چې موږ پرېښیو علم شاته هغه مې وسېزه ملګرو د قلم شاته زدي پښتون یم خور او لور مکتب ته نه لېږم زدي پښتون یم خور او لور مکتب ته نه لېږم خلک په مخکې لاړو زه ځم شاته مننه او ته به تر څو پورې په ما پسې ویرونه کوې ته به تر څو پورې په ما پسې ویرونه کوې زه به تر څو پورې پناه یم د غنم شاته مننه او د تیرو مون چې د قلم په ژبه ونه باسې د تیرو مون چې د قلم په ژبه ونه باسې رڼا لیدی نشي بچی د تورتم شاته مننه او یا یې غرې ونیسي یا نادان دی په شان راګوري
یا یې غریو نیسي یا نادان دی په شان نه راګوري چېرته چې ځي او د ژړا نه پسې مرم شاته. جاوید نادان صاحب ستاسو ډېره مننه چې په دومره مصروفه وخت کې تاسو موږ ته دومره دغه نظم ویلو د موجوده وخت چې کومه منظرکشي تاسو کړې وه ډېره مهرباني. ډېره مننه ستاسو هم ډېره مننه.